اولنی سوال د ورور کړی دی چې زمونږ په علاقه کې ډېر خلک سړي او ښځې هغوی قبرونو له ځي او هلته لمونځونه کوي او هلته سجدې لګوي او هلته دا قبرونه ښکلوي او بعض پکې د هغه مولیانو پیرانو خپې او لاسونه ښکلوي کومو ته چې هغوی اولیاء الله وي نو آیا په دین کې داسې څه شته د قرآن او حدیث په رڼا کې د هغې سره په دې سوال کې بل سوال کړی دی چې آیا رسول وسلم د خپل مور او د پلار د قبر زیارت کړی دی او که نه جواب دی دی وبالله توفیق چې مونځ کول په مقبره کې او د قبرونو په خوا کې او سجده لګول هلته او دعاګانې غوښته د قبر په خوا کې او قبرونه ښکلول دا یو ناروا کار دی او دا ذریعه ده د دې چې انسان شرک ته ورسوي لکه دې وخته پورې لا شرک نه دی شوی تا رسولی شي شرک ته په شریعت کې داسې ډېر کارونه دي چې هغه د دې د لاسه منع شوي دي چې د هغې نه دروازه کولوېږي یو بل غټ حرام کار ده نو اوس یو سړی د هغه دا وایي چې زه په مقبره کې مونځ کوم د الله دپاره حالانکې شریعت منع کړی دی چې مقبره کې مونځ نه کوي نو چې یو سړی په مقبره کې مونځ د الله دپاره کوي نو بیا ولې منع جواب دا دی چې کوم سړی د قبر په خوا کې ولاړې مونځ کوي او د قبر په خوا کې دعا غواړي په جومات کې نه غواړي په جومات کې مونځ نه کوي نو غالبا خبره دا ده چې د دې سړي په زړه کې د دې قبر په باره کې څه شتي هسې ده د جومات نه دی پرېښودی چې تله د قبر د پلاني صاحب د قبر په خوا کې دی ولاړی دعا غواړي صحیح د دعا د الله نه غواړي اوس دې پورې موږ وایو چې دې شرک درجې ته لا نه دی رسېدلی دا دعا دی د الله نه غواړي سجده م الله ته لګوي مونځ هم د الله دپاره کوي خو دې قبر له چې دی ځي نو په دغه ځای کې څه چل دی نو ځکه به دې هلته دا کارونه نه کوي او په رسول صم پسې چې یو صحابي راغی یا رسول الله زه د الله دپاره اوښانه لالومه په پلاني علاقه کې رسول صم ورته هلته د جاهلیت په وخت کې څه میله خو نه لګېده د دې مشرکانو څه عبادتونه رسمونه رواجونه خو هلته نه کېدو نه یا رسول الله نه کېدو چې نه کېدو بیا صحیح ده ګور اوس دې د الله دپاره د اوښانه لالئ خو رسول صلم منع کو که هلته چېرته داسې کار د مشرکانو کېږي نه ته به نه ځې او که نه کېږي بیا صحیح ده دا ولنۍ مسله شو ښه که دې د مونځ والعیاذ بالله د دې قبر والا دپاره کوي او د سجده هغه ته لګوي او د هغه نه یې قبله جوړه کړي او د هغه نه دعاګانې غواړي نو بیا خو په دې کې شک نشته چې دا کفر او شرک دی او انسان د اسلام نه خارج کوي او غالبا خلک چې دې درګاهونو ته ځي او دې دربارونو ته ځي او دې قبرونو له ځي زموږ په دې ملکونو کې زموږ په دې علاقو کې هغوی هم د دې بابا نه غواړي هغوی د سجده م ده ته لګوي هغوی قبله م دا قبر ګڼي او موږ په خپلو سترګو باندې په مسجد نبوي کې لیدلي دي چې هغوی د رسول صلی قبر ته مخ کړی او قبلې ته یې شا کړي او دعاګانې غواړي او مونځونه کوي په مونځونو ما لیدلي نو اوس قبله ګوره کم طرف ته ته ولاړ کم طرف ته نه وي زموږ د قبلې سره څه کار دی زموږ کار خو د قبر سره دی او د صوفي او قبر پرست خلک د دوی ټول دین د قبر په خواوشا کې تاویږي راتاویږي بس په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث ته د عایشه رضی الله عنها وی چې رسول صلی دا خبره کړې ده فی مرضه الذي لم يقم منه په هغه بیماری کې دا خبره کړې چې د هغې نه رسول صلی راپاڅېدلی نه و یعنې دنیا نه تللی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد الله لعنت دی په یهودو او په نصاراو باندې د پیغمبرانو د قبرونو نه جوماتونه جوړ کړي نو د قبر نه جومات جوړول دا نه دی چې په قبر کې دننه جومات جوړ کړی د قبر نه جومات جوړول دا دی چې د هغې په خواوشا کې مونځونه کېږي او هلته میلې لګي او هلته دعاګانې غواړي نو رسول صلی په دا خلکو باندې لعنت ویلی عایشه رضی الله عنها وی لولا ذلك ابرز قبره غیر انه خشي ان يتخذ مسجدا وی که دا یره نه وی که نه
نو د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر به نن ښکاره خدای دې داسې الله سبحانه وتعالی پټ وساتو چې د دین هم خلکو جومات جوړو او که دا قبر کولا وې او زمونږ د خلک وې دا کوم چې د قبرونو وبرونو سره محبت ډېر ساتي او د صوفیه څه خیال د قبر سره څه چل کوو نو دې دلته دا کار چې دا حرام دی دغه شان شریعت د دین هم منع کړی دی چې قبر پخول په قبر باندې لیکل کول په هغې باندې آبادي جوړول هغه ښایسته کول د دین شریعت منع کړی دی نو قبرونه چې زما ټول ته نصیحت دی چې قبرونه هغه قبرونه جوړو چې هغه اسلامي او شرعي قبرونه یو لیش چې دا قبر د ځمکې نه اوچتي د دې لپاره چې صرف پته لګي چې دا قبر دی او خاورې به واچو له پاسه به کاڼي واچو چې دا قبر لږ مضبوط او خبره ختمه شو مخې ته دا قبر دننه څنګه دی دا اهمه مسله ده او هغه ښایسته کېږي او بدیږي د دې انسان په عمل سره نو که ته یو سړی روالې او په مدینه کې خښ کې او په مکه کې خښ کې او د ده عقیده خراب او د ده عمل نه هېڅ پیدا ورنه ورکوي او چې عمل یې که نه او زناور یې وخوري او د زناور د خېټې ته لاړ شي الله سبحانه وتعالی به یې جنت ته بوځي نو دا اهمه مسله ده د دینه بعد بیا په دې سوال کې دا مسله ده چې هلته دوی لاسونه ښکلوي د دې مولیانو او پیرانو د دې څه حکم دی جواب ده چې دا کم چې موږ یینو نو هغوی صرف لاسونه نه ښکلوي بلکې سجدې ورته لګوي او ټیټېږي ورته دا ټیټېده دا سجدې لګول دې کې هېڅ شک نشته چې دا حرام کار دی او سجده د عبادت لپاره لګول دا کفر دی انسان د اسلام نه وباسي او تاسو به ډېر لیدلي نن سبا دا ویډیوګانې چلیږي دا خپې وله ښکلوي یو شی به نه به یې ګیرې نه به یې برید او بس ځان نه به سم دغه جوګې تسبیح ورسره په لاس کړي نور ورته به قدمونو کې پرېوځي دا ولي الله دی که سړی څومره به اوچت شو هغه ته سجده لګول هغه ته ټیټېده د دې نه شریعت منع کړې ده لاس ښکلول او تندی ښکلول د یو عالم او د یو داسې انسان چې دغه مقامي د عزت او د احترام د لاسه د جایز دي خو په دې شرط چې دا سړی د دې د لاسه تکبر کې نه راځي دغه شان فتنه ورته نه جوړېږي او درېیم هغه دا نه غواړي خو د خلکو سره محبت دی د هغې سره هغه تندی ښکلی یا له لاس ښکلی نو دا به جایز انشاءالله په هغې باندې هم دلایل شته په شریعت کې دغه شان د مور پلار تندی ښکلول د مور پلار سر ښکلول د هغوی لاسونه ښکلول د هغوی قدمونه ښکلول خو په شرط دی چې هیئت سجدې یا د رکوع دا نه جوړېږي دا هم انشاءالله جایز دی خو دا مولیان چې کوم دي دا کوم چې به د قبرونو سره ناست دي او د دوی خپې لاس تندي دا په یو حال کې ښکلول نه دي جایز په یو حال کې ښکلول نه دي جایز ځکه چې دا بدعتیان دي او لکه څنګه چې دا مشهوره وینا ده د سلفو من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام څوک چې د بدعتي سړي عزت کوي نو د اسلام نړۍ د اسلام لګیا د اسلام ختموي ځکه چې د بدعتي عزت کوي مطلب دی چې دی چې کوم کارونه کوي دا نوي نوي په اسلام کې دا صحیح دي هغه صحیح اسلام دې پرېښو هغه دې خراب کو د بدعتي انسان عزت به نه کوي احترام به نه کوي ته عزت او احترام کې مطلب دی چې لکه ته درته وایي چې اوس تا دا خبرې اوس تا دا کارونه صحیح دي یو مسله پکې دی ورور دا تپوس لري چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مور پلار د قبر زیارت کړی ده او که نه کوم چې ثابت دي د رسول الله په حدیثونو کې په صحیح سند سره او په صحیح مسلم کې دا روایت دی د ابو هريره رضی الله عنه رسول الله وایي استأذنت ربي ان استغفر لامي فلم يأذن لي ما د الله نه اجازه وغوښتو چې خپل مور دپاره بخانه وغواړم الله ماله اجازت رانه کړو چې بخانه به ورنه غواړي واستأذنته ان ازور قبرها فأذن لي او ما ته اجازه وغوښتو چې د قبر زیارت یې کولی شم او که نه نو یې ماله اجازت راکړو چې قبر خواله یې تلی شي خو بخانه به ورنه غواړي او دا نه دي ثابت چې رسول سم د پلار قبر له چېرته تلی کوم چې صحیح ثابت دی هغه دی چې رسول سم د مور قبر له تللی او دا د مور پلار قبر له تله او هغوی دپاره دعاګانې غوښته چې مسلمانان او د توحید په عقیدې دا د مور پلار سره ښه کول دي والله اعلم